د افغانستان دپاره یو نوی باب د افغان ښځو او جنکو د ملاتړ په لړ کې عالمي همکاري یقیني کول. د دې نوم د لاندې دغه غونډه په داسې وخت کې وشوه چې د 2021م دپاره د ښځو امنیت او امن په لړ کې د ملګري ملتونو یو آزاد بحث هم روان دی. په غونډه کې د طالبانو د واک ترلاسه کولو پس د افغان ښځو دپاره ورپېښو چیلنجونو او د عالمي ټولنې جواب په هکله بحث وشو. په غونډه کې موجود برتانیا د وزیر اعظم دپاره په جنګونو کې د جنسي تشدد د مخنیوي دپاره خصوصي سلاکار لارډ طارق احمد وویل که طالبان په رسمي توګه پیژندنه غواړي نو عالمي قوانینو او معیار ته به پام کوي او ګاونډي اسلامي ملکونه به هم په طالبانو د نظر ساتلو په لړ کې خپل کردار ادا کوي او د طالبانو د اسلام تشریح به چیلنج کوي. د افغانستان د پخوانی حکومت د قومي اسمبلی نائب صدر او د طالبانو سره د مذاکرات کوونکي ډلې غړي فوزیه کوفی هم په غونډه کې موجود و. هغې ویل تمه کېده چې طالبان وس بدل شوي دي خو په حقیقت کې طالبان وس هم هغه دي چې پخوا وو. خو که نړۍ وس انساني امداد د تقسیم په وخت کې د ټولنې د هرې برخې د ضرورت خیال ونه ساتو نو حالات به نور ګډوډ شي. موږ نن د مختلفو غړي هیوادونو سره د لیدو او هغوی ته د ویلو لپاره راغلي یو چې په افغانستان کې د ښځو او انساني حقونو ته د خپلو هیوادونو لپاره یو قومي خطر په نظر وګوري ځکه چې دا یو سیاسي یا سماجی مسله نه ده بلکې د امنیت مسله ده. که په افغانستان کې ټولو ته ځای ورکوونکي حکومت یې په خاصه توګه ښځو ته نو دا به د نړۍ لپاره یو باوري ملګری جوړي دی شي خو په حاضر وخت کې داسې نه دی. د افغانستان د پارلمان پخوانی غړي ناهید فرید وویل په افغانستان کې د انساني حقوقو د څارنې په حق معلوماتو یا ډیټا راغونډولو هیڅ تنظیم نشته. د سیول سوسایټي خلک خپل کار نشي کولای ځکه نه معلومیږي چې سره روان دي. په دې حالاتو کې په UN کې افغانستان ته د طالبانو واک کې راتلو پس د نمائندګي ورکولو په حق لا ناهید فرید ویل I don't know if we want to زه نه یم خبر چې نړۍ په تاریخ کې دا لیکل غواړي چې دوی یو داسې حکومت بلکې د خلکو لځای ورکول غواړي چې د افغان خلکو د ښځو د هغوی د وقار او د هغوی د ارمانونو احترام نه کوي. هغې د UN نه د خپلې مشرۍ د لاندې په افغانستان کې د انساني حقوقو د څارنې په لړ کې د یو آزاد او مضبوط میکانیزم د جوړولو غوښتنه هم وکړه. د افغانستان پخوانی ډیپلوماټه اسیلا وردک هم په دې موقع موجود و. هغې په خپل وار وویل د ملګري ملتونو نه غواړي چې د طالبانو سره دې خبرې وکړي او خپل اثر دې په استعمال کړي. I just would like to ask United Nations and also all member states که تاسو هغوی ته نمائندګي ورکول غواړي نو شرایط پې کېدی. دا شرایط په انساني امداد نه دی په کار چې افغانانو ته یې دا وخت ډیر ضرورت دی بلکې د طالبانو په پیژندلو په کار دی. د عالمي ټولنې نه دا هم غواړم چې د ښځو د تعلیم او په آزاده د ژوند لپاره چې کوم لوزونه طالبانو په 2019 کې په قطر کې کړي وو هغه پوره کولو په خاطر په دوی باندې فشار راوړي. په غونډه کې د افغانستان نه د یونام غړي او د نورو ملګرو ملکونو نمائندګانو هم برخه واخیسته او د افغان ښځو سره د هغوی د حقوقو په جنګ کې د ملاتړ ژمنې وکړي. د دې غونډې ترڅنګ چې د 2021م دپاره د ښځو امنیت او امن په لړ کې د ملګري ملتونو یو آزاد بحث هم روان دی. په هغې کې د ملګري ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوټیرس وویل UN به په افغانستان کې د ښځو او جنکو د حقوقو د دفاع لپاره خپل کارونه جاري ساتي. And in Afghanistan, the UN is staying. موږ په افغانستان کې موجود یو او د طالبانو سره خپل ټولو همکاریو کې به د ښځو د حقوقو د ودې او دفاع لپاره کار کوو. موږ به تر هغې نه صبرېږو تر څو چې افغان جنکۍ خپل سکولونو ته او افغان ښځې خپل روزګارونو ته نه واپس شوي او ژوند یې معمول ته نه راغلی. سمینا احسن، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگټن DC.